ما ته یو چا قسم واخیستی د خپل کور کیسه یې راته کول والمولوي صاحب د لوی اختر په ورځ باندې همسایهګانو نوي کالي اغوستي وو قسم دې مې د الله په ذات وي چې موږ په کور کې زړې جامې لا نه درلودی خلکو په کورو کې اختران حلالول مور د چرګ او د چرګې د حلالېدلو وس نه درلودی د خلکو د کورو او د دروازو څخه په لښتیانو کې وینې رابهېدلې خیراتونه یې کړي وه قریبانو دوستان راټول وه زموږ په کور کې د اختري د وینو د بهېدلو پر ځای د سترګو څخه اوښکې را روان دي او د غم څخه د باندې نه سوی راوتلی چې د باندې به راووتو نو د کوڅې هلکانو را باندې خندل چې دا ولې کالي مو نه دي اخیستي خو زموږ تاجر زموږ سرمایهداره سړي زموږ هغه کاروباري چې ځان ته کاروبار لري د تاجر خبره یوازې نه ده لږ یا ډېر کاروبار لري د هغه سره دا غم نه و چې د یتیم په تن باندې پټ کړي د ده زاړه جامه په نوي جامه باندې وربدله کړي او د ده د کور لوښي په نوو لوښو باندې وربدل کړي او د ده هغه ځای چې دی باندې لیدېږي هغه ځای ورنوی کړي دا غم نه ورسره راځئ چې په دې خپلو بېوزلانو نظر